زما د سوات او د ملکنډ ډیویژن ډیرو درنو عزتمندو مشرانو، تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په اخباراتو باندې دا یو غټ خبر چلیدلی دی چې په ملکنډ ډیویژن کې او په سوات کې د نان کسټم پیډ ګاډو په خلاف باندې اپریشن شروع کیږي. عزتمندو مشرانو، تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې د سوات او د ملکنډ ډیویژن د تاجر برادرۍ، د سوات ټریډر فدریشن او د سوات د ټولو سیاسي پارټیانو په جدوجہد باندې د نن نه 8 کاله مخکې دلته په ملکنډ ډیویژن کې کسټم اکټ نافذ شوی. د هغې دپاره زمونږ د دې علاقې او د ملکنډ ډیویژن عزتمندو مشرانو مسلسل جدوجہد او د کوششونو په وجه باندې د دې ملکنډ ډیویژن نه کسټم مکمل طور باندې ختم شو او دا فیصله واپس واغسته. اوس چونکې بیا حکومت وخت دا فیصله کړې ده چې موږ په ملکنډ ډیویژن کې به د کسټم پیډ ګاډي چې دي دا پکړ دکړ به کوو او دا به موږ باقاعده طور باندې ضبط کوو. به موږ دا خبره واضحه کوو چې ملکنډ ډیویژن او سوات تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا د دهشتګردۍ ښکار شوی دی، دا د قدرتي افتونو، د سیلابونو، د زلزلو ښکار شوی دی. بیا بل طرف ته زمونږ په ملکنډ ډیویژن او په سوات کې په پسمانده عوامو باندې کم ملا ماتونکي ګراني او کم ملا ماتونکي د ټیکسونو اراده یې کړې ده. د هغې سره د خلکو ډیر زیات معاشي او اقتصادي مشکلاتو کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي او بل طرف ته د بجلی په نرخونو کې چې دا کومه اضافه شوې ده دې زمونږ ملاګانې ماتې کړي دي. نو په دغه وجه باندې موږ حکومت وخت دا خواست کوو، دا وینا ورته کوو چې په ملکنډ ډیویژن کې کسټم اکټ نه دی نافذ شوی. تاسو ته پکار داري چې ملکنډ ډیویژن یو خصوصي حیثیت دی. چونکې د افسوس خبره دا ده چې کله چې قبایل په پښتونخوا وطن کې په خیبر پښتونخوا کې مدغم کېدی، نو د بدقسمتۍ نه د ملکنډ ډیویژن چې کم قانوني او کم آئینی حیثیت و هغه په هغې کې ختم کړو. په دغه وجه باندې موږ د دې بھرپور مخالفت کړو چې خبره چونکې د انضمام د خیبر پښتونخوا کې د قبایلو کې ده او د بدقسمتۍ نه د ملکنډ ډیویژن او بیا د جوب او د بلوچستان چې کمی خصوصي علاقې وي هغې پکې مدغم کړي. نو دلته په موږ پسې د ټیکسونو نفاذ راوستو 246 او 247 ارټیکل ختم کو. اوس موږ دا خبره کوو که فرض کو حکومت وخت خامخا دلته کسټم اکټ نافذ کوو او دلته د نان کسټم پیډ ګاډو په خلاف باندې اپریشن کوو، نو د سوات ټریډر فدریشن د ملکنډ ډیویژن په سطح او د سوات په سطح به د دې باقاعده طور باندې مزاحمت پکې او موږ دې ټول قام ته دا تسلي ورکړو. دا یو سپیشل پیکیج موږ ته دلته راغلی دی. د دې په نتیجه کې دلته کې دا نان کسټم پیډ ګاډي چې کوم دي دا دلته زمونږ د دې ملکنډ ډیویژن او د سوات د عوامو سره دي. د هغې نه هغو ته څه نه څه شکل کې آمدني ورته راځي، هغو پرې خپلې مزدوریانې کوي. بعضې خلکو ته دا سهولتونه نشته او دا سهولت چې دی دا خصوصا موږ ته دلته راغلی دی. نو زه ټول ملکنډ ډیویژن عوامو ته بیا خصوصا د ټول سوات عوامو ته دا تسلي ورکوم چې انشاءالله تعالی چې د سوات فدریشن د پلیټ فارم نه به په بھرپور طریقه باندې به د دې موږ جدوجہد وکړو او د دې دپاره به د ټول ملکنډ ډیویژن سیاسي پارټیانې او تاجر برادري او سیول سوسایټۍ به د دې خبرې دپاره به موږ متحد کوو. موږ به حکومت په دې خبره باندې به مجبوره کوو چې په ملکنډ ډیویژن کې د نان کسټم پیډ د دې کومه پالیسي چې جوړه کړې ده چې د دې نه دستبرداره شي او عوامو ته کم از کم نور ریلیف ورکول پکار دي. دا یو خصوصي ریلیف موږ ته میلاو شوی دی، دا موږ په هیڅ قسمه به دې باندې سودابازي نه کوو. دا د سوات فدریشن د یو نماینده په حیثیت باندې د دې خبرې بھرپور مزاحمت کوم او قوم له تسلي ورکوم چې تاجر برادري به د خپل قام سره اوږه په اوږه باندې به ولاړې. ډېره مهرباني.